یا پاپا چرا خو واده کې ګوره ما نه واده کې دې ته وایي رسډولا. ته وایي رسډولا این ښه ده پکې مه کنه رسډولا نه ولې रसगोला रसगोला एक गोला 2 गोला 3 गोला इससे बनता है रसगोला बता तेरे गोरे वाटक के गोरे बारे उधर वाटक सही दा गम का वाला हमारा स्टाफ हम पक्यूशी ये लगा कब हम मखा करे يا اخوي يا اخي جوري تيك تاك هذاك اخوي اخوي رنگ را فريخي देखा خبره کو بتا واده راکې अच्छा دا شکاري چې جانانی له مېغه د ټرالوري نه اجا پوری لور امه والا وخت بس ما وی چې ورخه کېتا والا به ما ډېر غټ کارو کړو دا سره چې د مخینه دی دا ګن پناشي وکواله رښتې رازم د سره زم یار لګړې کو بڑا لګړې کو بڑا کم دیږي غټ کنه ماما تا غټ بس بس ضرور واده هذا شيء خوريا ما ترى باقي سره دا خضر هذا شيء دا ته ګاډي را دا تام پکې راخلو خو راځه کړو دا خوري مې کم از کم نیو کړه نو موږ هم بګي سو خپل منته والو کړه دا خبر خو موږ خوشاله شو خبره مې وره انت دا واکه اختیار چا درکې چې زما د بچو د جون پیسې لیکې د چا د جون پیسې لیکې هم زما د لور د جون پیسې لیکې ان ولې زما بچی دي او زما د بچو زاو ذات د چې زین کوم څوک به کوي ها هم اوسه ته بچی راځي چې زما بچی دي هم 15 کال چې نوې غیب وي هم په دې کور کې خزه کونو چې را پیدا شي هم سکون دراله به آرامه کو نو تاسو باندې نه ډبو او نه دلته ادبو ځکه په سکون وي اوس تر باندې ډب راغې ځکه دې سکون لاړې کنه او ډب راغې هم پکار دادي چې په دې کور کې ناسته وي نو هم دا ارس به ټیک ټاکو هم اوس راته چې دینو راغلی او انجرینګ ته راته واچوله هم دا لوز دی له ورکوم نه دی منافق خزله ښه ولې دا زما بچی دي او زما په خوخه به دا پیسې لیکيږي کو ستاړي چوي او کو پاتې کېږي ویم دا ستا په خوخه بولی کېږي لور د زما سختې سختې ما تېرې کړي په دې کور کې او اوس په ته په تیار باندې راځې او د دې د ژوند فیصلې به کې اړه دې مچوه الله ته ودرېږم او زما خپل ځاو ذات دی هغه الله به زما د خوښې فیصلې کوي ځکه چې زه خپل کور روغول غواړم او تا چې ورانول غواړم ته به الله ته سوال کوې تا الله بخینه بوډا خاوند یې پرېښود او لاړې ووتې 15 کاله دې بار تېر کړل او اوس راړې د کور فیصلې به ته کې هغه چمچه چې دی نو هغه ستاسو په طرف ستاسو طرف به کوم زما طرف به نه کوم نو ما به ورته کور نه پرېښودو نو څه به مې کوله ښه مستې په مخه راغشتې خواښې بېبې او نېستې په مخه نه وې راغشتې پته مې چې په کم ځای کې د وختې کو دا مې ته ووایې زما د دې لور نه به قلا کې اوس موږ به په ارام پرېږده بس دی په دې ژوند کې ما ستا لور ته څه ویلي دي داسې ښایسته د ګل په شان ځوان دی او هغه له بیا ورکړم او چې پردي کور ته مې ایستلی نو بیا به خفه کېدی په خپل کور درسه پاتې کېږي سر ورښکاره کوه ویل لورې څنګه اوس چې هغه دیر او باجه ورته واده کړم نو بیا به دړې چاودې امام درته ووایي زما چې په دې کور کې سکون نشته زما د لور به څنګه سکون وي الله یې زما ستاسو مخبره مو ساتي د جواز دې ته وګنه د کرکټ کمنټري کې چاله نمبر نه ورکې ما نه په قلاره کې نه الله ته ودرېږم او سر بدر پسې یې ښځې سر تور کړم ګورې لوپې لړۍ به شي زه ته یم چې دې جولۍ خاطرو که خواښې بېبې او زمونږ د ګریوان نه لاس وباسه بس دی زندګي مې هسې بې سکونه ده تېره نوره په دار کمه مه بس دی او ستا خو لکه د سړو ګریوان دی دې ته زما لاس وررسي د غر عمره باډې دي ده ما ستا ګریوان ته څه ویلي دي زما خپل بچي دي نمسي مې دي زما په خوښه به رشته کېږي زما بچي د خیره سره کو جعفرې دی او که سیپور دی زما په خوله دي او تاسو غاپئ دواړه مخکې دې م غاپې او ته ویم ستا په خوله به ولي او جون به زما لور تېروي ما ته لږ پیغورونه کېږي مرګ دله هم نشته چې مرګ دله راشي غلې کېنه جینۍ دا خوله به دې ووایم الله دې نه راولي دغه 2 رکعته مونځ کومه دام دې پړه نه ځایږي چې وټې مې ویم قبلېږي نه لاسه سې پورته کومه یم ته ګناهګاره ښځې اړه دې مچوه ما د خیره فیصله وکړه او خپلو بچو مې راته ښه وکړه ته اوس
چغې وخه او کلی به اورې او خاندي به در پورې او څم نشي او ام تا پر خوړو چا اون خندل کنه دا بل چې پسې ډرې والی او بیا رالی په عزت په دې کور ته دا مې ته وې ام زه خو لور په یو قانون نه مرکم ام سې ځان سرونه خو غوي زه لګیا وڅیا څه شو غنوتی مې جانماز لږ راوړه کوټې ته سوځه بام ټک ورځ غوښته ته خو یې چې لکه زما اوجې په وره او زه داسې چرته غواړم خزي لکه راوخوځه د دې خوشحالۍ په موقع م چې کنې ته غیبه راغیبې زما خواله ته ته رانلي ام دره ما چې دا اواز وکړي که نه وای ام څه چل دی څه خیر دی را کوس کړی دی هر وخت خاپه ما یا خبره کوله ما ګوره دا خلک راځي ګوره دا خوله به یې کوم بیخي کوري ته جوړه کړي او بنده به کړي که څه لږ څه دي وي که نه د هغوی په مخ کې به باندې راباندې کړي ام ستا خپل راځي زما خپل نه راځي ستا په لور پسې رالي وایي دا لور تا راوړې نه ده او به ما راوړې دا زما خو په هېڅ حق نشته ام ټول حقونه خو تا په خپل سره غشتي دي ښه نو ته چاله ورکړه ته ماته ووایه چې هغوی له ورکړم پردو خلکو له مې ورکوله خو دې خلکو له مې نه ورکوله شفشه د ستاسو د ښځو له سره خاندانونه غریب ګورې چې خبرې باندې کوې ګورې ډېرې ام دا صبر وکړه تا چې کله نیم که نه او چوکه په ټولو کېږدې او بارې کې نو بیا به ته پته ولګي چې بچي دي په لارو کوڅو کې کېنولي کاش ته به کله لاړه شي د دنیا نه بس خبرې نوره مه کوه دا خلک راځي بس چپ کښېنه او ما ټول عمر په چپه تېر کړی دی او چپ په ناست یم لورې دا مور به یې نن وتړې او په داسې زنځیر به وتړ چې په کم باندې خلک یې کم هغه د کوچانیانو سپي تړي چې راونه خوځي ګورې د کمرې نه مو او بارک شه بس دا ورځ خو ما د خدای نه غوښتله خدای دې وخت دا څه باره کې نو ځو که نه هغه جینۍ د خیره کومه دله یې خواښې راوځه ته هم اوس تیارېږه د جینه کوڅه بلې مورې بیا دې څه خو بل لاغه داسې خبر ده که نه یم که ته وایي چې ستا قبول دی او ستا خوښ دی کې تو ته نه بلې خواشم دې بلې بې نه کوه څه وایي بې انکار وکړه داسې نو ته نه دي ته پر ما نه وګوره چې سټ د طرف نه ووم ولا ما ورته نصیحت کولو تم لګه که نه یاره ښځې یاره ښځې هغه د خلک را روان دي بس غلي شه استقبال یې وکړې زه به سره ځم وت بځې د تر کور کې دی څه بارایي نیمه خلک به دا ښځې را باکه که نه یا خواښې ته اوس دې ته وګوره دام کوټې ته شوې ده سینګارونه کوي او زویا څه به دا میک اپ بیا وکړي مبارک دې شه دا نن نسی مبارک دې شه تا دې مبارک شي یا مرغې ستا دې مبارک شي الله دې خوشحاله که دا ټول یې دي دواګانې دي. راوځه لم رانه پوخ کو ماما ګورې تا ګورې جینټي چیرې کړي نو ویلې څه چل ده اچھا څه ښځې دې ځان به سینګاروي نه داسې وډنګوه عادر ډنګو هغه لپسټیک بټۍ پسې لېږلې هغه یاد دوس پر راشي بازار ته لاړ دي بس تا بوته ویلې چې دلته راځه ومې ویې ښځې زه چې دی ورته ډنګ او مرغې شي مورې لاړ شه که نه سلام علیکم کینه ولګه کینه زه په ځای کینه لکه د سپو درېږه کینه ګاړه چې مه جوړوئ کینه الله شکر دې په خیر راغلې کې به مې د خپل کور خلک دي کې به په خیر راغلې بچې په خیر راغلې خیر یو کور دی خو چې رشته کله کېږي نو سړی یو بل ته په خیر راغلي وایي دا ښه خبره وي د خوشحالۍ ورځ ده زویه زه ته لاړ شه زه بهر وځم بیا به راځې ځه ولې دا ځینې خبرې دي هلک دی خیر دې ناست پئ موږ له چې کوی موږ یې په ګډو پسې ولیږو نه پردۍ ښځې او دا خو د کور ښځې دي د یو خو وینه ده او بل دا خو دغه ورځ د ارمان و چې په خپله خو یې ویني نه کاکا جي دې ته پکې راتګ ته ضرورت نه به دا چې هم رالیږلي وه دې کې څه شته خو نه دا دغه دې خوله روانه خوځوي نو خیر دی نو خوشحالي ټایم دی دې خاصه یجي دی هغه دکان راننه اوس هغوی بازار ته لاړ دي خواږه راوړي راځي دلته ماشاءالله نن ګورې رندار مې ډېره ښایسته ښکاري کار مړی تا د ښځې نه خو ډېره ښایسته یم هغه ما ته پته ده خو یو خبره ته کوم ګورې
زه خو د خپل لور جولې کې دا زموږ ګوره یو خبره ده کوم خیال به ساتي ولې به نه ساتم د زوی د مخه به ساتم نه. خو نشي زه بوج جوړم هغې کې به یو خدای دې په سترګو دا ړوند کړي. هر څه کې را دانګ دي بیبي بدل بم کړی نه ته خونه دې مار تا کې خو بي عزت نشته ښځې سوایه په خیر علي ورته وایه په خیر علي. په سر یې خو کېنولې نه چې خو د یو کور خلک دي او رالل خپل کور یې دی دا څنګه ته اوس په سر کښېنې د مخ نه یې داسې بډې والې دي کړو د نوي بس نه کوم رکې کدې ته مه ګورئ د دې په مخ په کتو کې هم ګناه ده. بیا دا وده کېده پرې ټنډې باندې چې د خلکو باندې بټوې کم دا یو زوی ډېر خوشحاله دی هغه نمبر کې شو که نه لکه دې بصیرت نمبر دی بېله بېله څوک ورکوي مړه وی ډېره موده پس په مونږ سیالي راغلې ده ډېره موده پس په مونږ سیالي راغلې ده خوشحالي راغلې ده خوشحالي راغلې ده خوشحالي د دې نم بیا پیزواني سته دی پرشېږي بس پرېږدې د دې ته چې کوم مېړه خبره مه کوئ. لور زما ده ما څه خبره کوئ او لور رضا ده دا دې مخامخ ورته وګورئ. بیبي د خوشحالۍ خبرې کوي غم درلو دا بیا چې په منځ تړلې وه که نه چاته به جینې خو دې په شرمونو شرمونه په شرمونو ده د ایجپت مې سراکو شمای کومه کې پکې دا ټولو به راسي سنډې دی باړه دا ستاین دا په ګډا کې نه پرېوته مارونې اوس په مات شوي وو دا چوستې په نیمه کې ګوره خور دی ده که نه زه یې د خور سترګو ته ګورم چپ که راځه خوشحالي را باندې ګډوډ کوي دا اوس ته کاکاجي ته په خوجیت بارګان را پنجه که چې ډېره ښه ښځه ده خدای پاک درکړه خو چې یو خویندې هندوانو دي زم ډېر ښه پېژنم او ما هم پېژني سکه لکه انیکا ته صبر دا د باتروم کې بندوق خاطی ده ته دلته کېنه زما غوښې خور دی ماته کېنه دې پوهېږي خیر دی خبره باید کوو که نه ګوره موږ مشران یو دا کشران دي دا ګوره نیام شاغه یې شیپوري السلام علیکم مړه دې خولې ته دې ګوره چې کرو باسه دا خوشحالي اړوند ته کرالم مګر چې لړکی سنبال کې یو لره ورسېدله خبرې له وار ورکوئ مبارک شه ستړی مشر ورخیو خیر دی السلام علیکم څنګه دې بیا چې خور دې دا دې کوم ځای کې ومنطقو دا لیوره داسې کې د ما خو یو ورور دی یو د خوشحالۍ موقع ده او په دې خوشحالۍ کې مونږ وایو چې سلام علیکم غټ ساته تا که اوس ډېر خلک راځي نه مې غټ دي خو د زه راجیب هم نه غټ دي هر څه پکې راته مړه دا څښا خوله دې نیولې ده نن د خوشحالۍ ورځ د خوشحالۍ ته هم پرېږده کېنه خوشحالي خو وایي دې ته چې خپل خپلوان پکې راټول شي اوس به داسې کار وکړو شیپوریا زما ګورې ته دین په دنیا مرور یو ګورې سکر ورمې مې ما ته پته ده شاته مې دا نه دي کړي دي ګورې تاسو سره مې ګورې د قلبي نه کوم زیاتې دا د خوشحالۍ نه رور دي قلبي سره مې د نه کوم زیاتې کړي څنګه چې اوس خوېدې داسې مخکې هم خوېدلې خیر دی دا خو ګوره انسان دی وي سړی په ټکر هوښیارېږي او دا چا ووایي چې بادام وخوره نو هوښیار به شي صحیح خبره ده ګورې که څه صحیح او ګورې دا پاکه رشته کېږي صفا خبره کوه رشته به کېږي که نه لکه ټولو ته پته ده مورې نیمه حصه زما ده کور کې نیمه ده ده داسې کار وکړه دا چې کومه نیمه حصه ده که نه لکه زه خو لور در کوم زما لور پسې به دې ولیکي خبره وره باجني د واده سامان ټول به دوی راوړه او ګره ګورې ته څه کې بچي جاجه ته بند کړی روزه خدای دې غول خوره مړه که مور به ته وي نه نه داسې بي چیرې نه کېږي زما خبره راسې وره که نه مورې خواښې سره دې کېنه ګورېږه خبره به
اصول کو یو لبا د خبرې وار ورکو دا رښتیا ده چې په خې طریقه ای پر ورولې کې وګه کته وړي زه به ګور زما دا وګه ما وختي څخه کتې نه کنه لکه پر کومه نه دا بالا کټه کوم ها نو اوس به داسې کار کو ما وی لکه نه ما بل چاله نه دا ور کړی ها ما یې د خپل کور کې ورکوم ها نو ما وی ستا د دوی زما وخت ما يم دل به ورکم نو بیبي راته خبره وکړه نو ما وی دا خو خپل وینه ده الله دې دې کمل او نو بیا مې چې کوم دي دا ګناهګار په جنماز نه سودی ده ورغم درغلی ما الله دې ډېر ژوند درکړي زویه خبره نه غلطه کړی سولاني خبره دې کړې او اوري نه ډېر نه بیبي او لور ته مې وګوره کبه کې دونه نقص بی ماشاءالله ته وګوره خبرې دا سړي مورې ها چې خبرې به د اصولو ترمنځ کوو ها اصول دا سړي ها چې ډېر ټیک ته د لور کوم د مادوي لپاره جنکو کمی نشته بالکل نشته نشته د مال او سم سره پنځه رشتې کټلې وې ما یې دا ما د کور خبره را چې د کور خبره مورې د جینۍ چې سي ابو پسې لیکي بالکل دا خبره دا خبره بالکل ما هم کوله کنه چې لکه د اوس ستا کور کې کوم انسان دا به زما په لور پسې زما کور کې نه د تا نه کوم تیرانه نه کې دا نو جنې پسې وسلی کې نه جینۍ پټې بل مونږ لیکو کنه کالي کوو کنه حق علی کنه مونږ کالي کوو خبر دا کار دي زما خدا یو کور کې یو ځان له شانتي بار زما کړه کنه نو ما دا اراده کړو ما یو خو مې کوم دي زوی دا یو خو کنه روجي موجي خرڅي کنه نو زما دې لور چې کوم حساب دې کور او په دې باندې جات تیرسي باندې چونچانه وړه دا ځای دا مې په شو چانه دې خو ستاره خلې نه کېږي نو ولا به چارات پکې ناستئ ان خیر دې تاسو کې به کنه موږ بل جوړ کړو نه مورې چې څه خبرې مې ته کړې دي چې را میدان ته کا دا ما سره خبره وکې هم د غوستې خبرې هم د سره کړي نورې خبرې ما سره کوي ما سره دا خبرې کې ما چې ته ونه لیدل چې لور لا چې دی نو مور پلا حق مهر ورکو اولو پسې چې دی نو سفر کور لیکي اورګه دا شوې ته څه یو خبره کوم زویه تاسو دواړه ورونه کنه زما د دې کور ګلونه استې سبحان الله یو خبره کوم ته مشر او دا کشر د وړومبه واده نه کړو دا د کور مشر د دینه بخا مخا ته پوښتنه دا کچره ویلم لکه ته مشر کنه کشر لوا اکشن ازیا ماشاءالله لام د بډو سترګو سره تاسو دواړه ورونه او دا تاسو خزي دي ارسه بس تاسو بلاس کیږي خزي بم کې مشوره درکې وایي مشوره سنت طریقه راو د کور میرمنې دي او دا خو ډېر درون خوواله ده او د بیلتون دا خبره ده دا تاسو سړی په خپل منځ کې حل کوي تاسو به کې غلې کې نه دغه ویني غلې کینو هم تاسو خپل خان مشورې کوي کنه ما سره خو نه کوي تاسو خپل لاس کوي په کلاره کې نه دا زما کور دی یاد دې دی او یاد دې دی تاسو په کې کار نه واخه دې هم ډېر ناجیه در سره کېدا مې ته وې خلک نه جاده را مونږه کوم خان نه وتی را ډوډۍ دې بیا وای نه کینا پیدا بیبي ما چوکره کړه خبره کې نه یا غلي او سر تکیلا علیکم وعلیکم سلام بس کینا خبر اورا لا دا دونه غنه دسرا راځه تر ګران دی راغلی دي کینه خبر اورا تاسو کار دي تاسو پوری راغلي دي ها ني خپل ژوند نه ده دائما نادانو دا جنې غواړي نو واوي چې لکه ها نه ما نه بګی ته پوس کړه خیر دې بچی تکشر ز پلار دیم کنه کینه دا خونه او پتی دلې ورکه ولا څنګه دلې ورکه دا دلې مو اورګه کشرانه کې غلې ولا پکې یو خبره کوم داجی دا دی باندې بیا څوک جدا کوي یارا څوک دا د جی بي خیر دې جنگ جګړې په کوټه دي چې کوټه لوخي نو ټنګار کوي څه دا ویما مکه وچ ډاګاری د یو بل څوي یو په کې مړه کې بیا به امن ته کوم دا غواړې کنه ته کوم دا غواړې چې مونږ یو غزيږي چې پیګي ولې ډاګاری وې خبر راغون نه کوي راوستي دي دا بدل خبر دونه کړه تاسو زه بکوم تاسو د خدای پر یقین کی په پیغلی قربان الله چې ما کلو څوک لګیو کنه دا خور برابر مړ دا چې بستانه بیا تاسو کوم دا نه غری غری ته بوزه شي چې تنظیم کوي دا ما شومان ټول پاته کوم دا کبار هغه بل کوم دا بیا براشه دا بیا بتاو تم پاسه لکوي دغه پاسه د پیریانو باندې پاسه بیا تا سره نکاح نه تړم ما جان دې صافي مخو غوا که خبره نه جوړیږي که هغه 15 ورځې شو کې خولي جنې هغه څه خبره د ځان په شان به د کتلی یو کله به د کړکړینی او کله به د کړپتیلنی
ورک شي څنګه چل دي رښتې کې دلالي دې شروع کړه دلالي مې شروع کړه خدا خزه د ورکه چې دام کې خدای دې پستر ګړون کرستو ودی پیکم خزه ها ما دا خبره کوله کنه اوس دا کشران پاسې ده ګوره لکه تم ډایرکټ اغدن لکه د ګاړي د سپی مرغه په او تم مغه په دا خبره به اصول ترمن ده بالکل دا خبره ټیک ده څه شوی سي پوریا مونږ بس ماره ته خبره سپینه کړه کو سبا د لور ور کوم چاله زبا مو بس لیکم کو دی ور کوي تا ور کړی دا یوړه ما تاسو له یو ځل درکړی دا بار چې کله دا ورکړی خبره پکې نه کوي د قصه کې برواني راشي زه خو نور لا شت کې زه نه دا وګه او ما دا کمان چې کوم خبر یو کور دې ته غلې یو کور دې کنه دا وسته یو زما په هغه به زما د لوبه موارتي دا مې ته وي او غلې کېنه جنې ارسه وته خوکا بیا ولا سم ورکا الله نو زوالا الله سلام علیکم ها ولي ولي جوړه مطلب صحیح ده سلو تولې نه تاسو داسې کار وکړئ چې نه زما باندې او نه خپله باندې پنځه تولې صحیح دي خدای ته دې څنګه ها ټیک دی بس زه به خپل لور پسې د لیل مې پاټې نه دي د دې وجه کم زه به یوه نیمه مرلي ولیکم ځه بولي بولي کې زما حق مهر کې دا مې ته وي بس کا یا جنې ستا خو خدا دې کلی په کار خبره کا کې شک دې ته خلا حق مهر وي ما به زمان پتا شکته جب ته جب مرغه الله نوشاده یاره بس کدا نوشاد نه ده نوشاد خو هغه کې پوډري دي دا دل راز ده باید نسوارو بیت دې خو راغی لمي خوره لوري پوډران سره تعلق دي دته وي نوشاد ما غوستانه ډیره توقع درنه خزه ته وای د خوندانو نوم د خدای دی او ته د دې په مخ کې د تربور والی خبرې کې بس کا انا سواري خلک خو مسلو ته کار دا څه کار کنه ګوره شیفوریا دا شی کولاو کنه او دوا پکاو دوا پکاو کار خپینه کوچه دی خورا واور سم کینه وین تاسو خپل خبر کې خو زما خبره یې راځي الله دا سجی دی ورکا دا ته دغه خو آیا عزت نشته دی اورېګا دا به عام پر اوازم سړی ته یو خبره کوم ها تا ته مې ما پکې نه کې غواړي ګورې زه مې بکم بته دی پسې بلی کې ګورې یو مرله ګورې نه من څنګه دی و پښې دي کې چا پښې بودی کې دا جو پسې بلی کې دا څه ټولې کالې د سودا په ټوله په سودا خبره کوم دا څه کار دی زه چې دی داخله الک والا لیکي جنې والا نه لیکي نو ویلې جنې پسې بلی کې نه چې دا کوم جدادینو خلک بیا لور خور لیسا ورکی دا غسه تری پاتې وای دا غورا پری چې په لاسه یې په میدان یې رولې یو والا بس خله دا څه کار وکړه؟ نه اورګه لا ما کنه په دې بجاو کو چې ما خپل لور پسې د للمي پټي یو نیمه مرله زیو لیکو شیپوري پنځه تولې کالي ولیکو ما خپل لور پړي چې په نوم باندې هم دقه ده او د دې زوی نادان مې ورکړه او ورکوم او په دغه دعا سره امين رب العالمین مبارک تعالى هذا تاسو خو وای والا نه چټي دا والا دې وای خاله تندې سم دا والا جعفریا الله خله دې نه یو دانه ته ورکه بس کا کماکې کوم بس اورا کوټه مولا ما مونږ ګلومې منونه ورکو داس کې دا تاسو مونږ له کې نه دی او خبره ده چې چا نه غواړو ټول ورته لوري صبر می وفوګي د سویټ هغه مو ته په صبر جون تیر کو نو خبره خوږه کړه الله هو بدل کار کو سی پوریا وروړه خبره بدلانه نو پدې هفته کې کوی دن کو د خوشاله پروګرام څنګه مخایا کو زما کو تمړه ورته دې پاتې پتا مې دلې کې زر لا څوک ځاوي نمبر استاله استا مور کو نیا پسې مې نمبر پرشتہ ګرځي راګرځي پیټ لري یا الله ان کله به زمونږ دا دعا اورینو خدایا زه الله خوشاله کا اعظم مبارک مبارک شه کنه سنت دی غیله زما او زه سی پوریا تخپل چپلا هیڅوب کې پیسې جمع کاوه عادت تنظیم کاوه مبارک شه صبر لګه الله پاما لګه دې میدان ته شابه دا ولا قتل لګه خواکه نور مې خوشاله روحه غزره
لا زوا خير ايه Watura bauda sana na na na, watura bauda sana na na na. Oh, margai. Wai tadi pura kitu kayak aku awal tidak. Watura bauda sana na.